بسم الله الرحمن الرحیم. په خیر راغلاست و انګلیش ټو پښتو یوټیوب چینل ته. موږ دا چینل نوم چې دی انګلیش ټو پښتو دی او نو چې دا ویډیو د وکابلري په اړه کې دا ډېره ښکلې ویډیو ده. زه امید لرم چې دا ویډیو تاسو له ډېره په کار درشي. ان شاء الله ډېره زیاته وکابلري ما هم کې اچولې په دا ویډیو کې او ما خپل پوره مهنت وکړی دی چې درڅو پورې هغه وکابلري تاسو سره شیر کوم چې تاسو له په کار درشي. که چیرې تاسو موږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو اوس په یوټیوب کې دا انګلیش پښتو سرچ کړئ او پر دا بټن کلیک وکړئ، پر بیل آیکن هم کلیک د سره وکړئ او دا زموږ ویډیو دی تاسو وینئ. دا د ویډیو تاسو درته سره لایک کړئ، لکه کوم خلک چې لایک کړي دي ورته وګورئ. داسې یو سلسله خلک لایک کړي دي او تاسو هم سره لایک کړئ. دا فیزو خلکو هو سکته از ما خبره په یو شی باندې سر نه خلاص شوی یا په غلطي کې پر دې کلیک دي شوی. تاسو که چیرې غواړئ چې موږ سره هیلپ وکړو نو پر دا کلیک وکړئ او پر دا باندې او ضرور پر فیسبوک او په دې باندې سره شیر کړئ. اوس به راسو د خپل ویډیو و طرف ته. موږ اول وکابلریز دا په انګلیش باندې کانټری دا که چیرې تاسو چې زه درته په هغه مثال نه خلاصېږي او بیا ما دلته په پښتو مثال کړي کانټري. دا خلکو دا ډېر خوښ کړی ولو چې دغه کوم کانټري چې دا په پښتو باندې هم په دا په بي سي کې په بي سي خو دلته لیکل کېږي او په عربي هم په دلته درته ولیکله او دا کوم دا معنا ده څه د دې او د دې د پرونانس لپاره چې تر څو پورې تاسو خپل اوس که چیرې زه د کانټریز تاسو نه خلاص په دې باندې ان شاء الله تاسو به پر سر خلاص وي او دا چې دا معنا ده که چیرې کومو سره د دې دا مطلب دی چې دا مرتویسو او دا مرتویسو سېسو کانټری. زه به یاد اسپورت راوړم کانټری COUNTRY کانټری کنټری وایي وطن ته هم وایي و ملک ته هم وایي و هیواد ته هم وایي. بیا زه تاسو ته بیا شیر کوم وطن ته هم وایي سېسو COUNTRY کانټری وطن هیواد ملک وطن ملک هیواد سېسو و دا درې سره ست که چیرته هیواد ته هم سې دي که چیرته ملک ته هم سې دي که چیرته وطن ته هم سې دي کانټری نوې صفحه به خلاص وکړو CITY معنا صحه دغه معنا ده سېسو او دغه پرونانسیشن د سیټي څو پر کچیر تاسو دا نسی وایي چې دا څنګه وایي که تاسو نه سوای نو دې ته وګورئ بیا به تاسو وایي سیټي CITY. سوري نوې صفحه خلاص وه. ساکر SOCCER ساکر او فوټبال ته په انګلیش کې هم فوټبال وایي او فوټبال ته که چیرته په انګلیش کې فوټبال هم فوټبال ته او که چیرته ساکر ولیکې SOCCER ساکر ته هم فوټبال وایي که دا رقم ولیکې او که دا رقم ولیکې سېسو SOCCER که چیرته دا ډبل سي دا رقم وایي SOCC SOCCER ساکر معنا فوټبال سېسو نو صفحه به خلاصه کړم. سټرس STRESS معنا سټرس زور پر کول پرېشه باندې زور کول هغه سټرس زور کول یا زور پر کول سټرس سټرس معنا زور پر کول. نو صفحه به خلاص وکړو. فل FULL فل ډک یا پورا کول فل FULL فل ډک یا پورا کول پول پورا کول یا ډکول
nationality nationality ته دا نه سی وایي دا څنګه به وایم دا توري که چیرې ستاسو په دا NITION په دا ستاسو نش خلاص دا ولې شین اواز کوي نو تاسو زموږ اول ویډیو وګورئ خاص د دې په باره کې ده دا توري په باره کې ده اوله ویډیو وګورئ زه به لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې هم درکړم او دلته په کارت کې به هم درکړم که چیرې په یاد رالي پر دا ځای باندې nationality 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 معنا قومیت nationality معنا قومیت nationality دا کچیر تاسو غواړئ چې پر روان ویډیو کې دا ورسره وي لکه دا یو د مابینځ والا دا ان شاء الله زه په ګورد ویډیو کې دا ورسره لیکم د دې معنا nationality قومیت نو ورکه خلاصه کوم lighter LATER یو چې دی LATTER هغه د دې بعد روان دی lighter LATER lighter ورسته lighter ورسته څه ګران دی د دې وجه later خط سوري دا مثلا غلط سوي دا توري دا خط راځي خط شايفه دا خط راځي later خط later معنا خط لازم تشاوكم later LATTER later معنا خط یو څه په براوړم turban 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 معنا لنګوټه یا لنګي turban turban معنا لنګوټه یا لنګي نو څه په براوړم forest وشوندا سره وځي forest ځنګل forest 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 معنا ځنګل family FAMILY د دې په ویل کې هیڅ فرق نشته pronunciation کې هیڅ د دې کوم pronunciation یې مدلته خالي په عربي کې لیکل دي موږ تاسو په خپل ژبه کې لیکل خاندان FAMILY family معنا خاندان یعنی ورکه برون able able قابله able قابله able معنا قابله نه صفه برابرو unable ناقابله دلته ناف سره ولیکئ دا دلته سره ولیکئ ناقابل unable معنا ناقابله یو کار څوک وای نشي وغت unable وای یو څه کار څوک کولای شي وغت able وای لکه څنګه چې په 13 صفحه کې موږ تاسو SICK sick معنا ناجوړه یا مریض sick معنا ناجوړه یا مریض نو صفه براوړو sickness 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 ناجوړه یا مریض د دې په تاسو ته پرتر وسوند دا sick معنا ناجوړه یا مریض sick دا به ناجوړی یا مریضی sickness ناجوړی یا مریضی سيسو یو بل برابر correct 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 صحیح یا صحیح کول I want to correct it شي اساس غلط دا د سې کوم واغه شي سميه واغه correct وای
صحیح correct نوې صفحه برابرو feeling F-E-L-L-I-N-G feeling محسوسه کول feeling I'm feeling fat feeling F-E-L-L-I-N-G feeling mana محسوسه کول feeling mana محسوس کول decide mana فیصله کول D-E-C-I-D-E D-E-C-I-D-E decide mana فیصله کول decide mana فیصله کول نوې صفحه برابرو mechanic mana مستری mechanic mystery سيسو يونيو صفحه برابرو M-E-C-H-A-N-I-C spelling with the one so please station rest R-E-S-T rest آرام کول یا آرام R-E-S-T rest mana آرام یا آرام کول visit V-I-S-I-T visit mana سهل کول سهل یا سهل کول V-I-S-I-T visit سهل یا سهل کول ګرانو مینوالو دا نن د ورځې سبق ولو ان شاء الله په روانه ویډیو کې به موږ تاسو نور وکابلري زده کوو او زه تاسو دا خواست کوم چې په دعا کې مو ضرور یاد لرئ پر نازکه په دعا کې په یاد لرئ ډیر مننه د خدای په امان